په یو صحیح حدیث کې یو دعا راغلی ده او هغه دعا چې څوک په یقین سره ووایي الله پاک پرې د رزق دروازه راکولاوي ډایرک فډایرکه سمدستي. او دا حدیث طبراني م راوړی دی او شیخ الباني م دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل میلمانه رال، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د میلمنو ډېر زیات اکرام کو، عزت به وله کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته جواب ولېږو ستاسو که څه شته دی چې میلمه ته یې کیدو، څه طعام څه شی شته؟ نه خو د فقر او د غریبۍ جنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ورته جواب ولېږو چې څه نشته دی کور کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا وکړه، وی اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فانه لا یملکها الا انت. صرف دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. نو په حدیث کې راځي چې څنګه دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نو په احدیت الیه شاة مصلیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډایرک چا یو ګډ راولېږه چې هغه وډیت شوی ګډ و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی هذه من فضله، دا د الله فضل دی، ونحن ننتظر رحمه، د الله د رحمت انتظار کوو. نو دغه دعا ده او دغه کلمات دي چې څوک یې په یقین سره ووایي الله پاک پرې د رزق دروازې راکولاوي، الله پاک د دغه تنګي او د دغه تندستي الله پاک ختموي.